خبره ځینې پښتانه کوي، بدبختانه کمپرسته پښتانه یا پښتانه دانشوران چې دی هغه دا خبره کوي چې پی ټی ایم چې دی د موقف واضح نه دي دهشتګردۍ په حواله باندې. خلک دا خبره کوي چې پی ټی ایم ترهګري سپورټ کوي یا دا کنفیوز. خلک دا وایي چې یاره ته دا واضح کړه ستا اوس ما بیا فرق چشتي ته غواړې څه. دغه مثال چې د خلک په موږ باندې اپلای کوي د لږ پر د نورو تنظیمونو باندې هم اپلای کوي. په دې پښتون وطن کې که د ده لپاره سپیس نشته، دوی وایي چې یاره سیاست امکاناتو نوم دی، ما سره سپیس نشته، زه داسې کوم زه داسې کوم، نو ما خو هغه سپیس چې هغه نه وي هغه سپیس مم ځان ته جوړ کړی. دا ټول چې څونه د تنظیمونه دي دا د له پښتون وطن څخه وځي. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ موقف دی، دا ډېر واضح موقف دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د منظور پښتون په هر تقریر کې هر خبره چې دا ډېره واضح. دلته صرف ما غواړي چې باید ته د سټیټ پروکسي په پښتون وطن کې توپک په لاس کې دی، ته هم توپک راواخله ورته ودرېږه. ډېره بېوقوفه خبرې چې سړی دا خبره کوي چې پی ټي ایم غوندې تحریک د دهشتګرد سپورټ دا غواړي له موږ څخه چې دوی ما په یو عالمي کړۍ کې یا په یو عالمي تاله کې واچوي چې زه ولسي جنون تحریک نسم پاته. دوی ما هم غواړي چې زه د عالمي قوت پروکسي سم. که د عالمي قوت پروکسي نسم چې د سټیټ پروکسي سم، زه د سټیټ د بیانیې کته نه ښکاره. پښتانه سیاسي کارکنان یا ویلی شو چې سیاسي پارټیانې یا سیاسي مشران یا دا رنګه خلک چې مطلب لکه ته ورته ویلی سې چې ستا که دا رنګه دانشوران د بل کام په بل کوم کام کې پیدا سوي وای، نو زما په خیال هغوی به د خپل کام د ازادۍ په دې تحریک کې پر څنګ باندې ولیږي. مننه. داسې دی چې زما په خیال که د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې اته کلن جدوجہد جاج واخیستل کېږي یا دې خبرې ته وکتل کېږي چې په پښتون وطن کې په دا رقم حالاتو کې چې په پاکستان کې نه صرف د پاکستان اسټابلیشمنټ چې دی هغه ډېر زیات قوي دی، قوت چې دی سیاسي قوت یې هم په خپل لاس کې دی، د معیشت د نظام د چلولو قوت یې هم په خپل لاس کې دی، او بلې خوا ته عالمي استعمار چې کوم دی د هغه او د پاکستان ترمنځ هم په دې اوسني وخت کې ډېر زورور تعلق دی. او دې دوو شیانو ته که وکتل کېږي او بلې خوا ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د اته کلن جدوجہد ته وکتل کېږي، بلې خوا ته د پښتنو هغه نفسیاتو ته وکتل کېږي چې دا کام یو وخت تر دې حده پورې رسېدلی وي چې د خلکو په منځ کې به دا خبره کېدله چې یاره له دویم سړي سره پر دې خبره باندې نه بلکې کور له دې خبرې مه غږه چې په دې وطن کې چې څه کېږي دا دماکې، دا مرګونه، دا د انسانانو ورکېدل دا د چا له لورې کېږي. دا درې عوامل که ته وګورې له هغه وروسته هم بیا د پی ټي ایم جاج واخې، د پی ټي ایم تګلاره وګورې، پی ټي ایم په ولس کې کومه مزاحمتي نفسیات پیدا کړل، پی ټي ایم عام پښتانه کم ځای ته ورسول، د مزاحمت کم ځای ته یې ورسول. له هغه وروسته زما په خیال چې دی دا سوال یا دا خبره چې څوک کوي دا د کنفیوژن غه دا زما په خیال غلطه ده. بنیادي ستونزه دا ده چې عالمي قوتونه په پاکستان کې د ننه چې کوم واک د چا په لاس کې دی، که موږ وایو پاکستاني اسټابلیشمنټ یا پوج یا د دوی جاسوسي ادارې، هغه هم دا غواړي چې پښتون ژغورنې غورځنګ د ولس په ذهن کې، د خلکو په نفسیاتو کې، د خلکو په سوچ کې یو بلډ شی، یو مشکوکه تحریک یا په بله معنا یو بدنام تحریک چې دی دا یې ثابت کړي. دغه رویه چې کومه ده دا په پښتنو کې ځینې سیاسي کارکنان، ځینې بدبختانه د کوم کام دانشوران خو داسې نه وي، ځینې پښتانه دانشوران چې دي دا نفسیات په ولس کې خوروي چې پی ټي ایم چې دی دا د موقف واضح کړي، دا تر اوسه پورې واضح نه دی یا پی ټي ایم کنفیوز دی. ما په اول سر کې هغه خبره وکړه چې د کنفیوژن لفظ یا چې ته وایې چې یاره پی ټي ایم په خپل موقف کې واضح نه دی، نو که ته د پی ټي ایم د اته کلن جدوجہد له اولې ورځې بیا تر دې نن ورځې پورې کړۍ په کړۍ باندې مرحله وار لږ راوګورې، بیا زما په خیال د یو چا په سوچ کې، د یو چا په ذهن کې دا خبره نه پاتېږي چې پی ټي ایم چې دی دا کنفیوز دی. دویمه خبره، ریاست هم دا غواړي، لکه زموږ ډېری ملګري چې دا چې کله ریاست ونیسي هغه دا ورته وایي چې باید ته یا د دهشتګردو په صف کې ودرېږه یا بیلې چې کومه ده په هغه په صف کې ودرېږه چې ما ته ستا د ختم کولو جواز چې دی دا پیدا سي.
ته چې دا په کومه طریقه باندې د پی ټی ایم په طریقه باندې دا نان وایلنٹ حرکت چې ستا هغه څنګه روان دی، په کومه طریقه باندې روان دی، پرامنه مبارزه، دون زوروره مبارزه، چې دا په دې اته کاله کې هر هغه انسان چې هغه ریاست په خپل ذهن کې یو بل شی سمرلی وي. پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د ریاست تعلق چې دی دا ډېر سره واضح کوي او د عام ولس ته یې دونې قدر کې زوروره زه به ورکړله چې بې پلا په خالي لاس باندې یو پښتون ځوان، یو پښتون سپین ږیری چې دا کله احتجاج ته راوځي د ریاست هغه ټولې مشینریانې چې یو فاشست ریاست چلوي، یو قوي او زورور ریاست چلوي، هغه ټولې مشینریانې چې دي دا په حرکت کې راځي. نو سټیټ هم دا غواړي چې تا یا خو کنفیوز کړي د ولس په نظر کې، یا دې تا دونه ریکشنري کړي چې تله د سره هغه حرکت وکړي کوم حرکت ته چې دا ټیم د تایه تړلګي ده تا نه ده تړلګي. دوی دا خبره کوي چونکې د ریاست خبره چې هغه پښتنو رده کړه. سټیټ ډېر کوشش وکړي ریاستي مشینري، ریاستي میډیا، ریاستي چې کوم د دوی ټي وي انکرز وو، د دوی کوم اخبارونه وو، د دوی کوم پولیټیکل پارټیان وي، د دوی پارلمنټ وي، دې ټولو کوشش وکړي چې د عوامو د پی ټی ایم د پښتنو د محکومو پښتنو د پی ټی ایم تعلق سره پرې کړي. خو هغه شی چې وي هغه زما تر خیاله پورې نسوي کامیاب. اوس دا خبره ځینې پښتانه کوي، بدبختانه کامپرسته پښتانه یا پښتانه دانشوران چې دی هغه دا خبره کوي چې پی ټی ایم چې دی د موقف واضح نه دي دهشتګردۍ په حواله باندې، او بل خوا ته هغه خلک دا یایي چې دا تحریک چې دی دا یو انټي وار مومنټ دی، یو انټي وار تحریک دی. زه چې د کم جنگ په خلاف ما ولګي په ولس کې لرلګي دي، د کم جنگ په خلاف چې لما سره ولس ولاړ دی، د کم جنگ په خلاف چې لما سره په پښتون وطن کې تر ټولو زیات خلک هر هغه سړی چې په دې کام کې که د سهار روزانه نه وي کې د ماښام مړی نه لري، هغه خلک هم د سهار روزانه یې لکه زما احتجاج له زما مظاهرې له ایون تر جیله پورې، تر عقوبت خانو پورې، تر مرګه پورې چې دي دا خلک تیار سلو له پی ټی ایم سره اوس هم تیار دي. نو هغه انسانان چې د جنگ په خلاف باندې د دې تحریک سره ملګري دي او هغه تحریک چې په ټوله دنیا کې بالخصوص په دې ایشیا کې په دې تر اته کاله کې یا د دې ساړه جنگ باوجود زما په خیال بل داسې زورور تحریک چې په ګرده دنیا کې د خپل تصویر لرلی، په ګرده دنیا کې د خپل خبره چې هغه تر خلکو رسولي، یا عالمي قوت ته دی یا عالمي سیاست ته د خپل خبره خپل مقصد چې دی هغه رسولی، بل له پی ټی ایم بغیر نه دی له دې ساړه جنګ بعد په ایشیا کې نه دی منځته راغلی. پی ټی ایم وایي د یو تحریک دی چې دا رالی او بیا په دا رنګه خطه کې رالی چې دا خطه صرف له دې تیرو شلو کلو نه بلکې دا له دې تیرو شپږ اویا کلونو څخه پښتون افغان وطن چې دی یا که زه لږ شاته لاړ سم د ډیورنډ له کرښې ایستل کېدو وروسته په پښتون افغان وطن کې سوله ییز ژوند، پرامنه ژوند، د انسانانو د خوشحالۍ ژوند، د ترقۍ ژوند، دا فکر چې دی دا له منځه تللی وي. د دې دونې اوږدې مرحلې وروسته داسې یو تحریک منځته رالی، هغه خپل کام، هغه خپل ولس، هغه خپل ځوانان، خپل سپین ږیري، قبایلي مشران، مذهبي طبقه، تر ډېره حده پورې چې څونې خلک هم چې سټیټ یې د دوی په دماغو باندې کار کړی وي دا رنګه انسانان یې هم له ځانه سره ملګري کړل. هغه تحریک چې دوی په خپل کام کې ولګي ولرلې، اوس د هغه تحریک د وهلو لپاره چونکې ریاستي ټارچر، ریاستي دهشت، ریاستي وحشت، د پاکستان هغه زوروري رویې پښتون ژغورنې غورځنګ له خپلو ولګو نه وښوراوي، له پښتون ژغورنې غورځنګ یې ځوانان نه کلیري، دا تحریک او دا کام یې له یو بله نه کو ازاد، د دې تحریک پر قیادت باندې د خلکو بروسه نه که ختمه. اوس څه پښتانه سیاسي کارکنان یا ویلی سو چې سیاسي پارټیانې یا سیاسي مشران یا دا رنګه خلک چې مطلب لکه ته ورته ویلی سې چې ستا که دا رنګه دانشوران د بل کام په بل محکوم کام کې پیدا سوي وای، نو زما په خیال هغوی به د خپل کام د ازادۍ په دې تحریک کې پر څنګ باندې ولیاړو. لکه داسې د ډېرو پوهانو مثال موږ ورکوی سو، پینن په خپله له خپلو خلکو سره ولیاړ ویا، له خپل کام سره مبارزه کوله، لټریچر یې هم ورته لیکي. دا رقم ډېری انسانان ستا صحیح سو چې دانشور د خپل کام حالت وپېژني، هغه نفسیاتي طور پر هم تیار سي، عملي مبارزې ته هم تیار سي، دواړه اړخونه ورسره پالي. خو په پښتنو کې بدبختانه ځینې دانشوران چې دي هغه اوس په دې باندې اخته دي چې پښتون ژغورنې غورځنګ اوس پښتون ژغورنې غورځنګ یو ډېر نفسیاتي کیفیت دی. دا صرف د منظور پښتون نوم نه دی، دا د علي وزیر نوم نه دی، دا صرف د یو شهید نوم نه دی، دا صرف زموږ غوندې د ځوانانو نوم نه دی. دا ستا د کام هغه تحریک دی چې ته له 133 کلونو تقسیمه باوجود چې د ډیورنډ کرښه کله سوګېدله هغه تقسیمه وروسته 133 کاله وروسته ستا په ملت کې داسې یو تحریک، یو فکر، یو سوچ پیدا کېږي. دغه تحریک دا کار وکړي چې ستا په کامي ماغزو کې هغه زه به په بیالوجیکل لینګویج خبره وکړم چې هغه جینز
چې هغه ستا په ډي ان اې کې اوپرسټ پاته سوي وو دا یې راایکټیوه کړل ستا په منقسم کام کې په تقسیم سوي کام کې یې برته د ملت د یووالي د خپل مرام د خپل غرور د خپل ازادۍ یو تصور چې دی دا پیدا کړي پر هغه تحریک باندې یا پر هغه نظریه باندې یا پر هغه سوچ باندې که ځینې خلک دا خبره کوي چې پی ټي ایم ترهګري سپورټ کوي یا دا کنفیوز دي زما په خیال دا ډیره غیر ضروري خبره ده دې څه کول پکار نه دي بل د دې تحریک په دې اتکلنه مبارزه کې د منظور پښتون له تقریر زیراونی سي د یو عام سیاسي زموږ اسما غوندي د عام کارکون تر خبرې پوری دا انټي دهشتګردي ټیرریزم مطلب لکه ټیرریزم ځان ته خپل یو جلا بیس دی په پښتون وطن کې چې کومه دهشتګردي ده دا په خپل ځان ته یو جلا بیس دی دا ځان ته بیس دی چې زما په وطن کې روزانه تر 2000 تر 2500 تر 1000 تر 1500 زیات انسانان مړه کېږي ریاست یې وزني عالمي دهشتګردي وزني عالمي پولیټکس یې وزني د معاشیت پر بنیاد باندې که په هر نامه مړه کېږي زما د کام انسانان پښتانه وزل کېږي یو پښتنه مور بره کېږي د یو پښتنې خور ورور چې دی هغه وزل کېږي که په هر نامه وزل کېږي خو دا بیل ځان ته بیس دی د دې ټولو شیانو باوجود په پښتون وطن کې چې کم سړی په پښتنه خاره کې وراني کوي کم سړی چې په پښتنه خاره کې توپک رااخستی دی پښتون ژغورنې غورځنګ په خپله بیانیه کې ریاستي دهشتګردي د ریاست د فوج وحشتناکه تصویر ریاست سي د امن په نامه اپریشنز کړي وو د دغو په خلاف بیانیه او ریاست چې کوم پراکسیز پاللي دي هر چاته اوس ډېره واضح معلومه ده دا خو عام سړی په پوهېږي دا به ډېره بېوقوفه خبره وي چې سړی دا خبره کوي چې پی ټي ایم غوندې تحریک د دهشتګرد سپورټ کوي پی ټي ایم د دهشتګردۍ په خلاف باندې ډېر واضح موقف لري مبارزه هم د دهشتګردۍ په خلاف روانه ده البته دا بیا جلا سوال دی چې زه په هغه مرحله کې کامیابه سوی یم په کومه مرحله کې چې ریاست پښتانه او پښتانه سردرول زه په هغه مرحله کې اوس کامیاب یم ما خپل ولس ته خپل پښتون چې دی د ځان دښمن نه دی جوړ کړی زه خپل پښتانه له د امن خبره کوم هغه ته د هغه د وسایلو خبره کوم له هغه سره چې کوم ظلم کړی دی چا کړی دی په کوم نامه یې کړی دی هغه مې ور واضح کړي په دې مرحله کې زه کامیاب شوم ما خپل پښتون که هغه په هر شکل کې دی که هغه د هر فکر دی ما خپل تحریک سمري په دغه مرحله کې ځینې خلک نه سو کامیابه هغوی سټیټ وهل دوی به د سټیټ پر ځای باندې بل چاته ګوته نیوله سیاسي کارکنان په دې کې د پښتنو غډیر بې ځایه شهیدان سلو اگر ریاست په خپل ځای باندې قرار پاتې سوی پښتانه سیاسي کارکنان پښتنو سیاسي پارټیانو یا د سیاسي کمپرسته سیاسي پارټي او د مذهبي طبقه فکر پښتنو تر مابین ریاست یو خلاف پیدا کوي اختلاف پیدا کوي هغه اختلاف پښتانه پر لول اوس ځینې پښتانه هغه خبره کول غواړي هغه رویه برته ژوندۍ ساتل غواړي په موږ باندې هم چې تاسو هم دا خبره وکړئ زه وایم چې نه زه د دې ریاست پراکسي ما پېژندل کې ده ما د دې ریاست هر هغه سړی چې د ریاست تنخوا خوري دا خو پرېږده چې زه دهشتګرد نه ما خو د ریاست هغه سورس هغه آله چې په ټرایبل شکل کې د ما هغه ولس ته ورپېژندلی دي هغه قبایلي ملک چې پکوړې او سموسې یې خوړلې ما هم هغه چې دی هغه ولس ته ورپېژندلی دي ما چې د دې پښتون وطن چې چا تر ټولو زیات تباه کړی دی ما په دې 8 کاله کې هغه تصویر چې دی پښتنو ته ور واضح کړی دی ما تر ټولو د زورور دشمن مخ چې دی هغه خپل کام ته واضح کړی دی او هغه ته مې ګوته نیولې ده نو دا پراکسیز چې کوم دی دا زما په تصویر کې ډېر واضح دی دا پی ټي ایم خپل کام ته ورپېژندلی دی په خپله نظریه کې یې واضح دی هېڅ کله هم دا کنفیوژن نه دی او زه دا ویلی سم چې پښتون ژغورنې غورځنګ په دې کې هم نه دی کنفیوز لکه خلک دا غواړي له موږ څخه چې دوی ما په یو عالمي کړۍ کې یا په یو عالمي تاله کې واچوي چې زه ولسي جنون تحریک نسم پاته دوی ما هم غواړي چې زه یو د عالمي قوت پراکسي سمه که د عالمي قوت پراکسي نسم چې د سټیټ پراکسي سم زه د سټیټ د بیانیه قطعا نه ښکار کړم کوم امن چې پاکستان غواړي هغه امن زما امن نه دی کوم اپریشن چې په پښتون وطن کې پاکستان کې هغه اپریشن زما د ولس په تاوان دی زما د ولس په ګټه نه دی کوم معاشي ترقي چې پاکستان په پښتون وطن کې غواړي هغه معاشي ترقي د پاکستان د بقا سبب ده زما د کام او زما د ولس او زما د ښار د بقا سبب نه ده کوم کلچرل ثقافتي او تاریخي او علمي انفراستراکچر چې پاکستان په پښتون وطن کې دري دا زما د ولس د اوږدمهاله مستقبل په ګټه باندې نه دی زه په دې ټولو شیانو پوهېږم پښتون ژغورنې غورځنګ په هغه لینګویج کې یو نیټیو یو خالص ولسي وطني د کام د خپلواکۍ تحریک دی او بله خبره دا ده چې خلک ماته صرف دا همیشه لکه د خلک دا مې وایي چې یاره ته دا واضح کړه ستا اوس ما بیا فرق چشتي ته غواړې څه لکه دا څونې غیر انساني یا غیر عقلي خبره ده چې ته ما ته وایې چې ته تر وخت له مخه چې تا سره که د یوې چپلاخي زور دی حالانکې په کار دونې دي چې زه د سلو چپلاخو توان چې دی هغه ولرم ما و دا ټیم د یوې چپلاخي یا د یوه سوک توان چې دی هغه لرلی دي نو زه تر وخت له مخه به دا ډېره کم عقلي چې زه خپله یوه چپلاخه چې د هغه وسنډم ته ما په دونې غیر ضروري یا په دارنګه وخت کې ته ما واضح کول ولې غواړې ستا کوم مقصد دی په دې کې زه خو د دې کام
د خپلواکۍ تحریک دی. زما له بیانیه کې که تاله چیرې داسې یو خامي په نظر درځي یا که زما داسې چیرې یو خفیه تعلقات تاله په نظر درځي، بیا ته بېشکه پر پښتون ژغورنې غورځنګ باندې دا ویلی سي چې دا کنفیوز دی یا دا د ولس سوچه نماینده تحریک نه دی. که د دنیا ټول ازادي غوښتونکي تحریکونه چې دي هغه په اولو مرایلو کې تر داسې پروسس تر داسې مرحلو ته رژي. دویمه خبره دا ده چې دا 21مه صدۍ ده. ته ما د 1940 د 1920 د 1970 او د 1980 د لسیزو چې کوم انقلابي تنظیمونه وو ته ما څنګه په هغه سیاسي رنګ کې رنګول غواړې؟ زه اوس نسم کېدلی چې زه په دونې لنډ وخت کې په هغه سیاسي رنګ کې ورنګېږم. زه خپل کام له ازادي راړم، زه په دې پوهېږم چې زما کام تقسیم دی، زه په دې پوهېږم چې دا کرښه استعماري ده، زه په دې پوهېږم چې اوس د استعماري ریاست تر قبضه لاندې یم. نو زه خپل کام له خپله په دې نړۍ کې خپله نقشه ورکوم، خپل سټیټ ورکوم، خپل ازادي ورکوم، خپلواکي ورکوم، د انساني خودداري ورکوم، دته د خپل ثقافت په رڼا کې، د خپل تاریخ په رڼا کې، د خپل اجتماعي عقل په رڼا کې دته په عالمي دنیا کې یو تصویر یو پیچان ورکوم. خو هغه به له وخت سره د دې لپاره زه اوس ذهن سازي کوم، په ولس کې ګرځم او د دې تر ټولو لوی مثال چې د خیبر کامي جرګې ورکړی دی په دې کې د دې خبرې زه د خلک مثال واخلي چې په هغه کې اول دوی ډېر بنیادي پرېکړې وې چې ریاستي دهشتګرد چې کوم د فورس په نامه د ریاست کوم فورس دی دا په پښتون وطن کې دهشتګردي کوي، دا د پښتون وطن ووځي او هغه ته چې د جنگ جواز چا جوړ کړی دی یا د خپل ځان ته کوم نامه د جنگ جواز جوړ کړی دی برای نام چې کوم دی څو نوم ورکوي دا چې کوم پلاني چې د کپلاني چې دا ټول چې څونه د تنظیمونه دي دا د له پښتون وطن څخه وځي. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ موقف دی، دا ډیر واضح موقف دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د منظور پښتون په هر تقریر کې هر خبره چې دا ډیره واضح ده. نو زما په خیال چې دی تر دې بل واضح پیغام یا تر دې بل واضح لاره زما په خیال نشته. او دغه مثال چې د خلک په موږ باندې اپلای کوي دا چې لږ پر دې نورو تنظیمونو باندې هم اپلای کوي. په دې پښتون وطن کې که د ده لپاره سپیس نشته، دوی وایي چې یار سیاست امکاناتو نوم دی، ما سره سپیس نشته، زه داسې کوم. نو ما خو هغه سپیس چې هغه نه وي هغه سپیس مم ځان ته جوړ کړی دی چې یو وخت مرحله داسې وه چې تا به د اخبار په یوه سټیټمنټ باندې له وزیرستانه بند وي، ته به د اخبار په یوه سرکاري اخبار په یوه سټیټمنټ باندې مطلب له کوچ بند وي، ته به د اخبار په یوه سټیټمنټ باندې تا په پېښور کې جلسه نسو کوی. ما هغه ټول اخباري بیانونه ریاستي دهشت هغه روایت چې دا هغه ما تر یو حده پورې د هغه مقابله وکړ. مله ټول شیان دا ټول رکاوټونه چې دي دا ما ختم کړل. کوم ملګري پکې شهیدان شوي دي، که جیلونه پکې تللي دي، که پر ما باندې ارنګه سختې راغلي دي، دا ټول شیان چې دي دا ما ختم کړل. زما لپاره دون امکانات شته په دغه ځای کې ما دونې کار وکړي، هغه ځای په نظر نه درځي. دغه یوه خبره چې کومه ده چې ته دلته صرف ما غواړې چې باید ته د سټیټ پروکسي په پښتون وطن کې توپک په لاس کې دی، ته هم توپک راواخه ورته ودرېږه. نو بیا ټیک دا مرحله به ګز سره راسي، خو لیکن په دې کې بیا ته دا کنفیوژن په ولس کې جوړوي چې ګوره ما نه ویل چې یاره پی ټي ایم چې دی دا داسې کوي. ته دلته صرف زما ولګي چې دی دا له ولس څخه کښل غواړي. دا پروژه چې ده دا پروپاګاندا چې ده دا استعماري ده او دا استعمار دانشوران هم اخیستلی سي، استعمار پولیټیکل پارټیان هم اخیستلی سي، استعمار لیډران هم اخیستلی سي. دا داسې یو پروژه ده چې دوی په دې طریقه باندې په پښتنو کې په پښتنو ځوانانو کې په پښتنو نفسیات کې چې دی هغه یې خوري.